سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ د نړیوال افغان فعالین پاڼې لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو ګورئ موږ سره ښاغلی امرخیل صاحب نن میلمه ده چې امرخیل صاحب څخه به موږ ځینې پوښتنې لرو یا ځینې هغه لرو چې ځینې موضوع داسې ورځې مخکې کېږي چې منځته راغلی دی څه وجه ده څه مشکلات دي خو راځم اول له ټول نه مخکې به ښاغلی امرخیل صاحب له تا څخه نړۍ مننه کوو که راغلاست درته وایو د موږ برنامې ده چې د نړیوال افغان فعالین پاڼې ته تاسو موږ سره تشریف راوړه یو جهان مننه دې څخه بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیاته مننه دوستانو مننه کوم چې تاسو خپل د قیمتي وخت په دې لاره کې موږ ته مو وخت راکړ تر څو زموږ غږ تر دنیا ورسوئ نور افغانانو ته ورسوئ نو زه د زړه له کومې تاسو ټولو نه مننه کوم چې دغه برنامه دغه پروګرام مو ترتیب کړی دی مننه له تاسو څخه امرخیل صاحب یو جهان مننه راځم په دې کې امرخیل صاحب د ما اول سوال به زه وکړم چې د وخت په کمۍ سره دا څو ورځې کېږي چې په سوشل میډیا کې او داسې نور رسنیو په حق کې چې داسې یو اواز راپورته شوی دا و چې ډېرو ځوانانو فعالین ځوانانو چې ملاتړ یې هم اعلان کړی په هېواد کې دننه او هېواد کې بیرون له دې نه دا ثابته کېږي چې تاسو خدمت هم کړی ده په دې کې به زه دا زیاته کړم ورسره راځم دې ته چې په کولی شي په دې باندې تاسو خپل لږ وضاحت ورکړئ چې ووایئ دا چې دا څه موضوعات ده او په څه وجه ده چې لامل شو چې تاسې له لیست ووایستل شول ستاسو نوم ډېره زیاته مننه تاسو په جریان کې یاستئ او قانون اساسي حکم کوي چې هر افغان کولی شي چې ځان نومان کړي او هر افغان چې واجد شرایط وي 18 کلن او 18 کلنۍ عمر یې بشپړ کړی کولی شي چې رایه ورکړي ما ته هم قانون اساسي حق را کړو چې زه راتلونکي ولسي جرګې ته چې په 28 د میزان باندې دا ټاکنې دي ځان نومان کم ټاکنو کې برخه واخلم ولسي جرګې ته لاړ شم او په ولسي جرګه کې د افغانانو غږ ته انعکاس ورکم د حکومت او همدارنګه د ولس ترمنځ هغه واټن مسافه چې موجود ده هغه راکمه کم او همدارنګه وتوانېږم چې هلته خدمت وکړی سم اما بدبختانه ما د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته چې کله خپل اسناد ورکړل په اسنادو کې مې هم کوم مشکل نه و هغه زر نفري لیست چې حماوي لیست هغه مې هم په ښه شکل باندې ترتیب کړی و نو ابتدایي لیست کې هم زه اعلان شوم کوم مشکل نه و همدارنګه د هغې نه وروسته په ما باندې نه کوم شکایت و نه کوم اعتراض و نه همدارنګه غیر مسؤل وسلوال ما درلودل سره له دې نه چې شکایت کله موجود نه وي نو زه مطمئن وم د شکایتو کمیسیون 25 نفري لیست اعلان کړ چې په هغوی باندې اعتراضات او شکایت شوي و د استنافایي لپاره حق ورکړ په هغې کې هم زه نه وم بنا د شنبې په ورځ باندې سهار کې زه خبر شوم چې د شکایتو کمیسیون 15 نفري لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږلی د هغې کې هم زه ډراپ کړی یم یا زه حذف کړی یم نو ما د شکایتو کمیسیون سره تماس ونیول چې آیا زه رښتیا هم حذف شوی م ویلي هو ته حذف شوی نو دلیل پوښتنه مې وکړه ویلي چې موږ مکلف نه یاستو چې تا ته دلیل ووایو سره له دې نه چې یو چا باندې اتهام وي متهم به حق د دې لري چې پوه شي چې د کوم اتهام در باندې وارد شوی ده همدارنګه ماته د استنافایي حق هم رانه کول شو بنا دوی یادوري وکړه چې دا لیست نهایي ده او یو تیره شپه تصمیم نیول شوی ده او دا قانون اساسي هر افغان ته د دې حق ورکړی ده چې که چیرې په هغوی باندې دعا وي که چیرې هغوی یو مشکل سره مخامخ وي استنافایي یا استناف طلبي د هر افغان حق ده بنا د شکایتو کمیسیون ما ته دغه حق رانه کړ نو بنا د دې نه ښکارېږي چې دا یو سیاسي تصمیم و دا یو داسې تصمیم و چې د شکایتو کمیسیون د یو مرجع نه هدایت اخیسته یو انتقام و چې اوس کوم ځل راغلی ټوله کې کوم ځل راغلی چې په تېرو ټاکنو کې 2010 ټاکنو مدیریت ما په غاړه درلودل او په هغې ټاکنو کې ما د افغانانو د رایو څخه حفاظت وکړ او همدارنګه درناوی مې ورته وکړ په ټول د پښتنو نو بنا هغه ناکام کاندید چې اوس په حیث رئیس اجرایه کار کوي یا په حکومت کې شریک ده هغه په یو ډول باندې ما خپل انتقام واخیستل او 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 د شکایتو کمیسیون ته هدایت وکړ چې امرخیل په اجازه ورنه کړي چې په نهایي لیست کې موجود اوسي بلکې هغه باید ولسي جرګې ته لاره پیدا نه کړي همدارنګه زه د دې شک لرم چې اوسنی نظام ولسمشر ټیم هم کې امکان د دې لري چې ریاست اجرایه سره په ګډه په دا تفاهم کړی وي ځکه دا د مصلحتونو ملک ده دا د بې عدالتۍ ملک ده او همیشه هغه څیرې چې هغه توانایي لري ظرفیت لري هغه باج نه اخلي هغه کمیشن کاري نه کوي هغه غاصب نه وي هغه قاتل نه وي همیشه د دغه موضوعاتو قرباني کیږي نو سوال
دلته دا ده چې نه قاسم او نه اتلو همدارنګه نه کومه دوسیه مې درلودله او نه هم امرخیل صاحب په غږ کې مو ستونزه ده دارنګه په څارنوالۍ کې یا زه د مصلحتونو قرباني یم او هغه زما مسلم حق چې قانون اساسي ما ته راکړی هغه زما څخه واخیستل شو. امرخیل صاحب من بل دې کې یو سوال بل دا راپورته کېږي چې کله قانون اساسي کې موږ ویلي دي چې هغه خلک د افغانیت او اسلامیت نه انکار کړی ده هغوی نه مني افغانیت او اسلامیت نه مني هغوی شتون لري په دې کې او تاسو ته نه وکړل شولئ یعنی دې په اړه باندې دا خو د منلو وړ خبره نه ده موږ تاسو یعنی دا موږ هیڅ کله دا ولس نشو منلی بل دې سره څنګ کې چې د دوی غلاوې یا هغه دروغجن کاندیدان چې په دې کې موجود دي چې زه درته مثال د کابل نه به خاص کر مثال درکړم چې 804 نفره کاندیدان دي او په دې 804 کې 80% نفر خپلواک حساب کړی دا ټول یعنی چونکې دا داسې نه ده دا په دروغ ده دې کې زیات خلک له دروغ نه غدي خو زه په دې باندې یعنی موږ ولس حیران یو چې چاته رای ورکو چیرته چې د موږ تاسو یا مسیران است لکه تاسو غونډه لکه تاسو نور دوی ته د ستونزه مخه ترازی موږ اول زتا خپل طرفه د موږ د پانی له طرفه زتا ست د افغان پالین پانی له طرفه تاسو در کوم چې موږ در سره ولاړی په هر ډګر کې ځکه چې لکه تاسو ویلې چې دا شخصي غوړه ترل سره ځکه چې دا خلکو ځان کاندید کړی دا چې یعنی زه یو پښتنه بل تاسو خلرم امرخیل صاحب په دې هغه کې موجود شته کسان اوس لکه نمونه به زبانه اخلم خو ظاهر خبر د ټول ته معلوم ده هغوی له لیست نه کړ شوي دي که نه هغوی موجود دي هغه خلک چې افغانیت او اسلامیت نه مني دوستانو بحث ډېر د خو قانون د انتخاباتو په دې مواردو کې ډېر واضح چې کوم افراد او اشخاص باید د لیست څخه حذف شي اول دا چې هغه افراد او اشخاص چې هغه غیر مسؤل وسلوال او غیر مسؤل وسلوال تاییدي باید د افغانستان حکومت وکړي امنیتي ارګانونه وکړي او دا هم هغه چې هغه په جرم باندې محکوم وي یعنی واقعا محکمې فیصله کړي او همدارنګه په ځینې نور موارد هم په ګوته شوي دي اما د صنافي حق او همدارنګه دوی ویل چې جرم مرخیل صاحب کې مستونزه ده نه پوهېږم چې نت څه مشکلات به وي فکر کوم لیدونکو لازم دې ته په دې پیل کې به زه دا ووایم چې امرخیل صاحب د موږ چې کوم خبرې وې تاسو خپله دوستانو واورېدلې چې دا له هغه پورې تړل شوې خبره ده نو امرخیل صاحب لاړه فکر کوم چې په نت کې څه ستونزه وله ډاکټر امرخیل صاحب لاړ او زه به راځم په دې باندې به په دې مسلم بحث په دې باندې ولرم چې امرخیل صاحب سره یعنی دا لغنه ګوښه شوی یا مثال نوم یې له لیست نه ښکل شوی ده دا په ویاړ دا په ډاګه معلومه خبره ده چې څه وجه ده څه دلیل او دلایل هغه لري موجود دلته دلیل د دې دا ده چې خدمتونه کړي ده هغه کړی ده د غصب نه ده کړی د غلا نه ده کړی ده د هېڅ هم نه دي کړي لکه څرنګه هم چې ویلې د شکایاتو کمیسیون دا تل خپله ویډیو کې د جریان کې د ویلي ول چې 4 ساعته زه منتظر پاتې شوم 4 ساعته منتظر وم نو دا 4 ساعته کې ډېر 4 ساعته زه انتظار کړی بیا دوی تللی دي چاکرته زه یعنی د کمیسیون یا د دې انتخابات د کمیسیون هغه د غړي دوی ټول تللی هندوستان ته په چکر باندې دا موږ ته اول د منلو وړ نه ده ځکه دونه په اساسو شیبو کې هغوی باید په افغانستان کې اوسېږي او دونه او بله خبره دا چې دوی د یو قوم یا دغه په طرف روان دي دوی نه دي روان دي چې کوم وطن ته ژمن انساني کوم چې پوهېږي لکه خپله چې امرخیل صاحب ویلې کوم ستونزې پکې نشته کوم مشکل نه لري د امرخیل صاحب هغه سره نو دا له دغې څخه نوم دې ته ایستل کېږي ولې دغو اشخاصو نوم نه ایسته کېږي لکه فدران به زه وښیم لکه نور هغه خلک چې افغانیت اسلامیت نه مني هغه خلک چې ټول عمر جفا کړي افغانستان سره هغه خلک چې وطن ته ژمن نه دي په ډاګه به یې وایو هغوی نومونه ولې نه ښکل کېږي یعنی دا موږ ته حیرانونکې ده اول چونکې ما ته دا ډېره حیرانونکې ده چې د افغانستان کې چې کوم خلک اوسېږي موږ اول حیران دي ته یو اول زه خپله هم چې کله ما دا لیست ولوسته د دغه نو دې کې 4 فکر کومه چې 804 نفره خالي کابل نه کاندید دي یعنی دا هم موږ ته حیران ده فکر کوم چې امرخیل صاحب له موږ سره بیا راغی سلامونه او نیکې هیلې امرخیل صاحب یو ځل بیا غږ مې اورئ بله زه ستاسو غږ اورم مننه ما هم دا خبر
کوله چې په دې کې مشخص قوانین واضح دي چې په کومو شرایطو کې یو شخص باید د لیست څخه حذف شي. بناً په هغه شرایطو باندې زه برابر نه وم، باید زه له لیست نه وای حذف شوی. یو سیاسي او همدارنګه د شکایاتو کمیسیون ډاکټر صاحب غني له ټیم نه هم د یو چا نه هدایت ترلاسه چې زه له لیست نه حذف کړم. اما زه غواړم په خپلو باندې احترام کړی دا، درناوی مې کړی دا، د ولس د رایو نه مې حفاظت کړی دا او د ما په سر باندې معامله کېږي، سبا ستاسو په سر هم معامله کېږي. بنا دا مناسب وخت چې راځي لاس سره ورکو، راځي د یو بل تر څنګ ودرېږو، راځي قوانینو ته درناوی وکړو او راځي هغه اساسات او همدارنګه هغه ارزښتونه سره په ګډه وساتو. همیشه موږ د مصلحتونو قرباني یو. تاسو ګورئ په دې څو کلو کې د افغانستان په حکومت کې همیشه که تکړه څېره پیدا کېږي، علمي څېره پیدا کېږي، ولسي څېره پیدا کېږي، هغه په اشخاص وروست کوي چې هغه یا سفارتونه ساتلي، یا جاسوسان، یا ضعیف، یا یوازې بل یا نه خیر وي، یا همدارنګه ارزښتو درنانه، یا همدارنګه مالي یا فیشن کوي، هغه افراد او اشخاص وروست کوي. د ځوانانو دا اوس مناسب وخت ده. ما تعهد کړی د افغانستان ولس سره او تعهد مې د خدای سره کړی ده چې زه به دغه مبارزه مخته وړم، په دې مبارزه کې ناکامي نه منم، په دې مبارزه کې معامله نه کوم. دا غږ د افغان هر افغانو پښتنو خویندو، زه ستاسو قرباني یم. ما ستاسو د رایې نه حفاظت کړی. نن 4 کاله زه په کور وم، 4 کاله ما دنده نه لرودله، ما وظیفه نه لرودله، ما سیاسي و اجتماعي مبارزه کوله، ما غوښتل چې ولسي جرګې ته لاړ شم، اما دا حق ما نه واخیست. کوم قانون اساسي راکړی، کوم حق چې ما ته نورو نافظه په موضوع کې په افغانستان کې هستئ، ملا به مې راتړئ، همکاري به راسره کوئ او ژمنه در سره کوم چې زه معامله نه کوم، ژمنه کوم چې زه کمیشنکاري نه کوم، ژمنه کوم چې زه د افغانستان د خلکو د حقوقو نه به دفاع کوم او ژمنه کوم چې په ولسي جرګه کې که د ولسي جرګې د لاره پیدا کوم، زه به حق ته حق وایم، باطل ته به باطل وایم او زه به همیشه د مظلوم غږ جګوم، د ظالم په مقابل کې به درېږم. نو دا مې تعهد ده او حتی که ولسي جرګې هم موږ شکست نه منو، بیا هم به دا مبارزې ته موږ به ریاست جمهوري لپاره د خپل د خوښې کاندید هغه ډاکټر صاحب غني افغانانو ته کار وکړي، د تر څنګ د افغانانو نه بل مناسب کاندید مو پیدا کړي، هغه تر څنګ به درېږو. اما همدارنګه افغانان به راویښوو، خپل حق غواړو او حق اخیستل کېږي، موږ چاته سوال نه کوو. په همدې خاطر باندې تاسو ګورئ دا څو ورځو کې ملي ثبات او همدارنګه زموږ همفکرو په لسګونو غونډې کړي دي. سبا هم موږ ډېره عظیمه غونډه لرو چې په هغې کې به زرګونه افغانان ګډون کوي. موږ لارې نه بندوو، موږ سړکونه نه بندوو، موږ افغانانو ته ازار او اذیت نه کوو، موږ همدارنګه د موټرو شیشې نه ماتوو، موږ همدارنګه افغانان نه به تکلیفوو. اما د اجتماعي رسنۍ نه او همدارنګه غونډو د لارې او هر هغه څه چې قانون اساسي او نافذه قوانینو موږ ته حق راکړی، د هغې د خپل غږ جګوو، خپل مبارزه وکړو. ان شاء الله موږ هم تر شایو مشه موږ همیشه د خپل مشرانو تر شاو درېدلی همیشه راځم دې ته چې د انتخاباتو کمیسیون به فکر کوم چې دې سره موږ هغه ځوانان باندې هم خپل هم غږ کوم او ان شاء الله تعالی چې هغوی به راځي ملا به تړي او سره هم چې تاسو اجازه که تاسو ووایئ او که ونه وایئ موږ تاسو باندې اعتماد او هغه لرو چې تاسو همیشه خدمت کړی دی. موږ راځم دې سره څنګه چې تا ته کومه د انتخاباتو کمیسیون رئیس مشره ده څوک ده چې تا په خپل ویډیو کې یادواري کړې وه د هغې خبرې چې ته غوښتې وې بیا 4.5 ساعته ته منتظر ولې هغوی تا ته نه وو راغلي، هغوی تللي وو هندوستان ته یادواري هم کړې وه چې تللي په چکر باندې. یعنې په دې اساس وخت کې هغوی ته دا چکر لازم و که د افغانستان د یا اول خو له دې نه دا معلومېږي چې دوی غله غصبګر او هغه دروغجن په دې کې ناست دي. نه مننه وو زه د کمیسیون د شکایاتو معاونینه ده حمیره حتمل نومېږي، هغې ته مې ټلیفون وکړ چې زه غواړم تا وګورم، هغې راسره موافقه وکړه. اما کله چې زه دفتر ته ورغلم 4.5 ساعته زه د هغې په دفتر کې کېناستم، اما زه ونه توانېدلم چې ویې ګورم. همدارنګه سبا باندې مې هم ټلیفونونه ورته وکړ، بیا ورغلم د شکایاتو کمیسیون کې هغه لایف ویډیو مې وکړه، دلته مې ساعتونه تېر کړه، دوی لکه د غلو غوندې دروازې بندې کړې وې، نه کارمند وو نه دوی وو
نو دیموکراسي خو په داسې شکل باندې نه کېږي. دا د هغو افغانانو، د هغو پولیسو، د هغو اردو، د هغو امنیتي ارګانونو چې هر ورځ قرباني ورکوي د دیموکراسي په خاطر باندې، او بیا د اداري یو مسؤل په دغه شکل حرکت کوي په ټوله کې، دا حقیقتا بې احترامي ده او نه درناوی کول دي. نو بنان زه اطمینان در کوم ځوانانو چې موږ دا ځل شکست نه منو، موږ شکست هیڅ وخت نه منو، موږ مبارزه کوو که هغه هر څوک زموږ حق خوري او حق به ترې اخلو. حتی که ولسمشر زما په سر باندې دوباره ډاکټر صاحب عبدالله سره معامله کوي یا د ټیم د ډاکټر صاحب عبدالله سره معامله کوي چې زه ولسي جرګې ته لاره پیدا نه کړم، زما هیله د تاسو څخه دا ده چې په ولسمشر باندې د په حکومت باندې فشار وارد کړي. امرخیل نه معامله کړې ده، امرخیل نه غصب کړی ده، امرخیل نه د چور کړی ده، امرخیل نه قتل کړی، امرخیل نه غیر مسؤل وسلوال لري. یوازې په دې خاطر د لیست نه لرې شو چې په تېرو ټاکنو کې ما د افغانانو رایې ته درناوی کړی ده، ما د افغانانو د رایې څخه حفاظت کړی ده، زه د یو باسواده رئیس جمهور رایې مې ساتنه کړې ده. نو نن رئیس جمهور مکلف دی چې حتی زه رئیس جمهور نه وم، ما د ده نه حفاظت کول، نن چې د سره قدرت ده، موقف ده، کابینه لري، امکانات لري، ده ته مناسب ده چې هغه قانوني حق نه مې دفاع وکړي. زه دنه کوم امتیاز نه غواړم، نه دنه کوم معاش غواړم، نه دنه زه غواړم چې دا ماته په کابینه کې ځای راکړي یا مې وزیر وټاکي یا مې رئیس وټاکي. زه ولس ټاکلم، ولس ماته رایه راکوله، ولس ولسي جرګې ته لېږلم، ولس ما باندې اعتماد او باور لرل. هغه اعتماد او باور او دوهم دا چې دوی په دې پوهېدل چې زه چانس د کامیابۍ لرم، ځکه زه هر ورځ په سوونو ځوانانو او افغانانو سره امرخیل صاحب غږ مې لرئ؟ کافي کمپاین به په کابل کې کړی و. نو کله چې دوی ته اطمینان دی درلوده چې امرخیل کامیابېږي، بنا دې د لیست مې وباسم. نو اوس ځوانانو در باندې غږ کوم، ځوانانو څنګه مې چې د تاسو غږ هم لرم، کله څنګه چې ما ستاسو د رایې نه حفاظت کړی، څنګه چې ما ستاسو د رایې نه حفاظت کړی ده، تاسو به هم نن ما څنګه چې ما ستاسو د حقوقو نه دفاع کړې ده، تاسو به هم اوس ما سره درېږئ. نو مطمئن یم چې په دې برخه کې به سره کومک کوئ. انشاءالله راځي په ګډه باندې ودرېږو، راچاته اجازه وکړي د افغان سره راځي هېچا اجازه دې ورنکړو چې یو افغان حق وخوړل شي. نو امیدوار یم چې په دې برخه کې لاس راکړي او همکاري راسره وکړي. ان شاء الله. امرخیل صاحب په دواړو سترګو موږ همیشه در سره ولاړ یو. امرخیل صاحب دلته راځم یو بل سوال ته چې پرون په سوشل میډیا کې ستاسو ذهني یا مخالفینو دا ادعا ورکړه کوله چې تاسو ته ولسمشر اشرف غني یو زري موټر او یو کور یې درکړی ده. آیا دا ادعا رښتیا ده که دروغ ده؟ دا په دې خپل نظر ورکړئ. لکه سوشل میډیا طریقه پرون داسې ادعا ورکول کېده. امرخیل صاحب غږ مې لرئ؟ زه په ټول پیسو په امکاناتو باندې اخیستې ده چې هغه په کابل کې نه ده، هغه په میدان شاه کې ده. یوه ځمکه زما غږ درځي؟ غږ دې اورم امرخیل صاحب، مهرباني وکړئ. زما غږ درځي ځوانانو؟ غږ دې اورم امرخیل صاحب، مهرباني وکړئ. ما هغه بحث کول غوښتل مې چې یادوري وکړم، نه ولسمشر ما د کوم امتیاز غواړم چې سپیناوی وکړم. زه نه ولسمشر کوم کور ما ته راکړی، نه ولسمشر کوم موټر ما ته راکړی، نه ولسمشر په څلورو ځکه دا ویډیو د افغانان اوري، ریاست جمهوریت اوري، ولسمشر او که هر افغان ثابته کړه زه دا جو منم. اما زه د څه قرباني یم؟ زه د دې قرباني یم چې همیشه د نظام تر څنګ ولاړم. د قرباني ما د نظام نه دفاع کوي، قرباني ما قوانینو ته درناوی کول. د بنام دښمن به هر بحث کوي، نو ماته نه چاکور را کړی ده، نه زیري موټر را کړی ده. زه یو اجتماعي نهاد د مشري په غاړه لرم چې هغه اجتماعي نهاد په خپله افغانان، تجاران او همدارنګه ځوانان په دې برخه کې مرسته موږ سره کوم، د دې اطمینان درکوم. ما کولی شو چې په تېرو ټاکنو کې ناکام کړم، دا توانایي مې درلودله، اما ما نه غوښتل چې زه معامله وکړم. که دغه معامله نن چې حکومت زما باور لرم دوی په تېرو ټاکنو کې د مسؤلیت په غاړه لرل د ټول ورځ باندې، نو زه
اطمینان افغانانو ته ورکوم چې نه زه کوم امتیاز لرم، نه کوم معاش لرم، نه ریاست جمهوریت کې کوم مشاور یم او نه همدارنګه نه امکانات ماته راکول شوي دي. زه په خپله زحمت باسم، زما ورونه زحمت باسي او په دې باندې ویاړم او افتخار کوم. مننه ډېره زیاته امرخیل صاحب. امرخیل صاحب ته یو بل پوښتنه سوال مخې ته راځي چې نو اوس چې د انتخاباتو کمیسیون او ادارکارانو نور داسې درغلنې او بې عدالتي کوي که نه، نو دې کې موږ څه کولی شو او موږ څه باید وکړو موږ ځوانان؟ امرخیل صاحب غږ مې لرئ؟ موږ د درې لارو څخه استفاده کول. حکومت باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون زه تاسو غږ لرم. مهرباني تاسو زما غږ لرئ؟ غږ مې لرو. ما یادوري کوله چې په دې برخه کې موږ تاسو باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې د شکایاتو په کمیسیون باندې او همدارنګه د افغانستان په حکومت باندې نړیوالو باندې فشار وارد کو او د قانون تطبیق ته وغواړو. پټې معاملو مخالفت کو، هغه معاملې د یو چا په هدایت باندې نیول کېږي، د هغې بې عدالتۍ په وړاندې باندې سره غږ یو کو. موږ تاسو نن په زرګونو افغان استعمالوو، په لکو افغانان ټویټر استفاده کوو. زما هیله دا ده چې هر ټویټر کې هر پیام باید ولسمشر ته ورسوي چې ولسمشره نن چې د امرخیل د حقوقو نه ته دفاع نشي کولی، سبا په افغانستان معامله کوي. ولسمشره نن چې یو افغان ستا په خاطر او د افغانستان په خاطر قرباني ورکړې ده او ته په مقابل کې خاموشي اختیاروي، سبا په ملک باندې هم معامله کوي. رئیس جمهور نن چې د افغانانو حقوقو ته ته درناوی ونه کړي، باور کېږي چې سبا نو زما هیله دا ده چې غږ مو د ظالم د هغو معاملو په وړاندې باندې جګ کړي چې افغانان قرباني دي، شخصیتونه قرباني دي، علمي زه لنډ وایم چې یادوري تاسو ګورئ که موږ د افغانستان په حکومت کې هغه ځوان ښه دنده ترلاسه کولی شي چې هغه یو بهرنۍ استخباراتي کړۍ سره تماس ولري. هغه ځوان ښه دنده ترلاسه کولی شي چې هغه په اسانۍ باندې د افغاني ارزښتونو ته درناوی ونه کړي. هغه ځوانان چې هغه ژوند کورنۍ دلته ژوند کوي، بدبختانه همیشه د دغسې سیاسي معاملو همدغسې د دوه چلن قرباني دي. نو زه امیدوار یم چې موږ تاسو سره لاس ورکړو. زه امیدوار یم چې تاسو ما سره د غږ بدرګه کوئ، زما تر څنګ ودرېږئ، همکاري وکړئ، هم په سوشل میډیا کې او هم همدارنګه په ویب سایټونو کې، هم همدارنګه په مرکو کې، هم همدارنګه په لیکونو کې، هم همدارنګه په تفسیرونو کې. دغه موږ چې نن مظلوم واقعي یاستو، زما په مظلوم سره ودرېږئ. نو زما ټول اتکا په ولس باندې ده. لپاره نه یم چې د خلکو د قانون اساسي اجازه راکړي. تاسو ګورئ چې همدارنګه ولس ته ازار واجب نه کوو، نو دغه مبارزه کې به انشاءالله موږ تاسو مخته ځو او دا به ثابتوو او دا به هم ثابتوو چې د کمیسیون د شکایت برخه نه ده. دا به هم ثابتوو چې زموږ سیاسیون اوس هم په کمیسیونونو بېطرفۍ ته بېطرفي کوي. موږ سیاسیون اوس هم په کمیسیونونو فشار چې هغه ملي شخصیتونه، ملي څېرې د لیست نه وباسي تر څو دوی خپل لیکلو هغوی باندې خپل کارونه مخکې یوسي. بېشکه دلته راځم، یو ورور یو سوال بل کړی ده امرخیل صاحب چې دا به د نظام ضد یو دسیسه نه وي چې د اوسني نظام او د ولسمشر د مخالفینو مشکلاتو توصیه یعنی د هدف د دې میسج نه دا ده چې کومین نه دا ده چې دا وایي د ولسمشر خلاف دا باید کومه دسیسه نه وي. یا څه فکر په دې باندې کوئ چې د ولسمشر خلاف خلک ولسمشر خو ماشوم نه ده، باید دسیسو باندې پوه شي. طبیعي ده چې دسیسه ده. هر هغه څوک چې د لیست نه باسل کېږي چې ولسمشر د رای نه حفاظت کړی، د ولس د رای نه حفاظت کړی ده، هغه باندې د تقلب کار نوم کې ښودل کېږي. معنا دا ده چې دا نظام غیر مشروع ده. دوی په لوی لاس غواړي زما د لیست نه هدف کول. معنا دا ده چې خپل رئیس جمهور هغه مشروعیت ته صدمه رسول دي، د حکومت مشروعیت ته صدمه رسول دي، او همدارنګه په ټوله کې ځوانان نا امیده کول دي چې نور بل ځوان با جرأته کار ونه کړي، بل ځوان د رای نه حفاظت ونه کړي، بل ځوان د ولس
د هغه د ولس د ارزښتونو څخه بیا دفاع ونه کړي. دوی ځوانان ناهیله کوي. طبیعي ده او په دې کې بدبختانه د ولسمشر د ټیم ځینې غړي هم شامل دي چې په لوی لاس د ولسمشرۍ مشروعیت ته صدمه رسوي او د نظام مشروعیت ته صدمه رسوي. مننه ډېره زیاته. امید لرم ورور جان چې خپل جواب د اخیستی. ښه امرخیل صاحب، یا د دې اخر به څه د دې چې دا انتخاباتو کمیسیون کې چې ما تر دې حده پورې هم اورېدل چې ځینې خلک یا تعلیم هم نه لري په دې هغې کې ناست دي د انتخابات کمیسیونر کې چې یا دا ټاپې لګوي. تر دې حده پورې مې اورېدل یو چا څخه یو وخت کې مې بحث یو چا سره مرکه کې و چې هلته چې کوم د انتخاباتو کمیسیون ریاست کې څوک ناست دي هغې کې زیاتره په واسطه راغلي دي یا او ټاپې خالي ټاپه او ګوته لګولی چې بل څه نه کوي. یعنې د دې په هکله باندې څه یعنې دا ډېر وخت نه ماته را سوال رسېدلی غوښتل مې له تاسو څخه وپوښتم که په دې نظر خپل نظر اړین بول چې رایې کړي. مننه. بدبختي دا ده چې په کمیسیونونو د انتخاباتو کې هغه رهبرۍ کې بالخصوص د کمیسیون د شکایاتو کې دغه څیرې په معامله باندې راغلي دي. تقسیم شوي دي. یو 2 نفر د ډاکټر غني ټیم پورې اړه لري، یو 3 ډاکټر صاحب عبدالله ټیم پورې اړه لري. هغه د ډاکټر غني ټیم پورې چې کوم پښتانه 2 دانې اړه لري هغه اکسینه او وکړي. نو بنان د یوې کور نه 2 نفر دي او هغه هم بدبختانه دومره ضعیفه دي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولی، د ولس د رایې نه دفاع نشي کولی او همدارنګه امکان دې لري چې حتی زما په سر باندې پیسې هم اخیستې وي د مقابل ټیم نه تر څو ما له لیست نه وباسي. نو کله چې وضعیت په داسې شکل وي چې په پیسو باندې لیست ته داخلېدل او په پیسو باندې د لیست نه باسل، نو دا موږ ته د دې ویره ده چې راتلونکي ټاکنې به ډېرې جنجالي ټاکنې وي، راتلونکي ټاکنې به ډېرې جنجال نه ډکې وي، راتلونکي ټاکنو کې به عدالت نه وي تامین، په راتلونکو ټاکنو نتیجه کې به حق حقدار ته نه وي سپارل شوی او حتی اوس عملاً حکومت او د ټاکنونو کمیسیونونو 15 نفرو ته قناعت نشي ورکولی. نو 3000 نفره کاندید دي، په 3000 کې 2500 نفره کامیابېږي، 2950 نفره ناکامیږي. نو 2950 نفرو ته به څنګه قناعت ورکوي؟ ځکه قناعت په هغه وخت کې یو چا ته ورکول کېږي چې حق حقدار ته وسپارل شي. قناعت په هغه وخت کې یو چا ته ورکول کېږي چې هلته سپېڅلتیا پاکي وي. قناعت په هغه وخت کې یو چا ته ورکول کېږي چې کامیاب په خپل رایه راغلی وي او کام ته اسناد او شواهد ورکړي چې وروره تا رایه نه ده وړې. بنا نن چې د ټاکنو د شکایاتو کمیسیون یو چا نه پټېږي، خپل اسناد ورسره نه شریکوي، دلیل ورته نه وایي او همدارنګه د استنافایي حق نه ورکوي، طبیعي ده چې دا معامله ده. طبیعي ده چې دوی په غلا باندې لګیا دي، دوی همدارنګه د یو چا نه فرمایش اخلي. دا طبیعي خبره ده. نو موږ امیدوار یو چې موږ ځوانان سره لاس ورکړو، د شکایاتو په کمیسیون، د ټاکنو په کمیسیون، په حکومت باندې په ټوله کې فشار وارد کړو. موږ تاسو فشار کولی شي چې بهبود خاطر نیسي او موږ دا باید خاموشه کېنو. موږ ځوانان همیشه چې یو موضوع پیدا شي یو څو دیگر مساسو بیا ورباندې تېر کېږو. زما هیله دا ده چې دا ځوانان دا تر دې پورې مخته نیسي چې ولسمشر دې ته مجبوره کړي چې ولس ته جواب ورکړي چې ولې امرخیل سره دغسې وشول، ولې د امرخیل حق وخوړل شو، ولې امرخیل د ستا د معاملې قرباني شو، ولې امرخیل ستا د خاموشۍ قرباني شو، ولې امرخیل ستا د رایې د دفاع قرباني شو، ولې امرخیل ولس د رایې د دفاع قرباني شو. نو ځوانان باید په نظام باندې فشار راوړي، ځوانان باید په کمیسیونونو فشار راوړي، ځوانان باید په نړیوالو باندې فشار راوړي او د فشار علاوه تاسو مدني حرکتونه دي، مبارزه ده، مظاهره ده، همدارنګه لیکل دي په اجتماعي رسنیو کې، په ټویټر کې، فیسبوک کې او همدارنګه په ویب سایټونو کې، په مرکو کې، تر څو موږ خپل غږ ورسوو. او که موږ خاموش کېنو، تاسو ګورئ د یو مثال درته وایم، قیصاري په نامه باندې یو څوک په شمال کې ونیول څو غاټ ورلرو یا غاټ جنګسالارو اما لارې کوڅې بندې کړې. تاسو ولیدل چې رئیس جمهور ورته تسلیم شو، تاسو ولیدل چې رئیس جمهور ټیم ورته تسلیم شو، تاسو ولیدل چې رئیس جمهور بیرته جنرال دوستم په یو خصوصي تیاره کې کابل ته راوړ او کابل کې ورته قالینې په میدانوي کې فرش کړې، استقبال ته حکومتي مهم چارواکي ورغله. ځکه زور ورسره و. اما نن کې یو ځوان سره ظلم کېږي چې تاسو ځوانان په مقابل کې خاموشي اختیار کړي، طبیعي ده سبا به تا سره دا ظلم وي، سبا به بل ځوان سره دا ظلم وي. زه امیدوار یم چې دا د ځوانانو خاموش کړي، دا د ځوانانو مبارزه سمه وکړي، دا د ځوانانو لیکل وکړي، دا د ځوانانو موږ چا سره بد نه وایي. زما هیله هم تاسو نه دا ده چې ولسمشر ته بد الفاظ مه لیکئ، زما هیله هم دا ده چې بل چارواکي ته بد الفاظ نه لیکئ، اما حقیقت ورته ولیکئ، حقیقت باندې پوه کړئ چې ته ملامت یې، حقیقت باندې پوه کړئ چې تا د خپلو همفکرو ملګرو نه دفاع نه ده کړې، همیشه دې د خپل ګټې په خاطر، د قدرت په خاطر خپل ملګري قرباني کړي، خپل همفکري. زه یو دوه مثال ځوانانو وړاندې کوم.
د 2014 ځوان د ورټاکونو کې چې ولسمشر سره کم ټیم وو، کم ډله وه، کم قوت وو، کم ځوانان وو، کم حرکت وو، کم هغه با استعداد او با توانا او همدارنګه دلسوز افغانانو نن ورته 2% نه دي پاتې. علت یې څه ده چې هغوی کار کړی، علت یې څه ده چې هغوی ونه لیدل، علت یې دا ده چې د هغوی د حقونو نه دفاع ونه کړه، علت یې دا ده چې هغه د مصلحتونو قرباني کړه، او علت یې دا ده چې په هغوی باندې باور وکړ. علت یې دا ده چې نن موږ ولسمشر ته څوک پاتې په ټیم کې، ولسمشر ته هغه څیرې په ټیم کې پاتې دي چې د ورځې د ولسمشر سره وي، ماښام نه بعد د ولسمشر مخالفینو سره ناست وي، نو معاملې کوي. نن دا حکومت کې دا نامني چې ګوري، ادارات چې ګوري مخته نه ځي، د فساد مخه نه نیول کېږي، لکه حق حقدار په نه سپارل شوی، ځوانانو فشار به راوړئ، ځوانانو غږ به جګوئ، ځوانانو لاس به راکوئ. لکه کوزه پښتونخوا کې چې منظور پښتون د حقونو دفاع کوله، ما هم دغسې ملا تړلې ده. دا ځل د خاموش نه کېنم، دا ځل به راته لاس راکوئ، مبارزه به راته راکوئ، او هر څه ستاسو په مشوره باندې مخته وړم. زه عقدوي برخورد نه کوم او د دې لپاره هم دا مبارزه نه کوم چې زه ولسي جرګې ته لاړ شم، یو وکالت لاسته راوړم. په یو افغانستان جوړیږي او نه په یو وکیل باندې ورانیږي. نو د مبارزه د دې لپاره کوم چې موږ اصلي هدف ته ورسېږو. اصلي هدف دا دی چې د افغانانو د حقونو باید دفاع وکړو، اصلي هدف دا دی چې قوانینو ته درناوی وکړو، اصلي هدف دا دی چې موږ معاملهګرو مخه ونیسو. بېشکه مننه امرخیل صاحب. بل خبره ته سوال بل راپورته کېږي چې مخالفه ډله آیا دا ډېره سپین سترګي نه کوي دا اوس وخت کې په دې مهال کې؟ زه نه وایم چې سپین سترګي کوي، زه دا وایم موږ دا د نماینده ونه، موږ دا وایو چې زموږ په سر باندې معامله کېږي، که مقابل لوری سپین سترګي کوي، که په دې طرف کې زموږ تاسو په طرف کې قوي استازي دلایل وړو، باور چې سپین سترګي هېڅ معنا نه لري. امرخیل صاحب غږ مې اورئ؟ فکر کوم امرخیل صاحب مې غږ نه اوري، د هغوی په نټ کې هم ستونزه ده او هغه کوم چې تخنیکي همکار څخه سیواري بیا راواخلي امرخیل صاحب. امرخیل صاحب ځینې سوالونه ځینې دوستانو ته جوابونه ورکړي، کومنټ هم د دوستانو ځینې ولولو. ښه راځم دلته چې دوستانو کوم دوستان چې سلامونه رالیږلي کړي دي هغوی سلامونو ته وعلیکم وایم او زموږ سلامونه هم ومنئ. راځم دی خوا چې امرخیل صاحب کومې خبرې وکړې یا کوم امید لرم چې هغې باندې پوه شوي یاستئ تاسې چې یعنې هغه مثال یې هم درکړل چې په کوم لنډغر یا کوم مثال انسان سره راجګېږي مخه نه نیسي او سړکو ته راوځي، هغوی خپل مقصد ته رسېدی شي. نو موږ او تاسې هم خپل مقصد ته رسېدی شو، خو چېرته که موږ دونه جرأت وکړو سړک ته راوځو، دونه جرأت وکړو نه که موټر شیشه ماته کړو، چا ته زیان ونه رسوو، خپل حق وغواړو له خپل ولسمشر څخه، له خپل هغه څخه. دا خبر په دې دلالت هم نه کوي چې موږ د خپل ولسمشر یا د چا خلاف خلک یو، موږ د دې نظام خلاف خلک یو، نه موږ د دې نظام تر شا ولاړ یو، خو د دې نظام نه موږ خپل د مشرانو خپل حق هم غواړو چې کوم یو مثال مخالفه ډله ده یا مثال نورې ډلې دي هغوی ورسره فعالیت پکې کوي، نو کوشش موږ دا کوو چې هغوی هم لږ فکر وکړي نه د موږ مشران ته هم چې موږ هم مشرانو تر شا درېدلی شو، موږ هم هر عمل کولی شو، هر عکس العمل. خو څه کېږي وطن د بحران طرف ته ځي، وطن د جنګ طرف ته ځي. دا امرخیل صاحب ګوره له دندې ګوښه سو، هېڅ په ولسې غږ وکړو خالي نور چې ونه کړه، نه راکټ راواخیسته، نه توپک راواخیسته، نه سړک راوته، نه سړک بند کړه، نه سړک کې ور واچوه. ګوره له دې نه معلومېږي چې وطن اصلي بچی څوک ده، له دې نه معلومېږي چې وطن ته ژمن انسان څوک ده، له دې نه معلومېږي چې دا وطن د چا ده، له دې نه معلومېږي یعنې ډېرې خبرې دي دوستانو. که تاسو فکر وکړئ چې همیشه د موږ له هغې سره ظلم او زیاتی کېږي نو څوک یې تر شا درېږي، څوک چې کوي موږ کوم رقم عکس العمل کوو هم مخالف ډله، یعنې په دې کې هغه تعجب که هزاره ازبکو ته پکار ده چې ودرېږي، ځکه د بنده بندګي باید پرېږدي، خالي راسي د خپل وطن ته چې ژمن خلک کوم چې ژمن انسانان دي هغوی تر شا ودرېږي. دا چې هر قوم نه اوسېږي، زه خپله هم د هر قوم نه اوسېږي، زه به ملاتړ وکړم چې پوه شم وطن ته ژمن ده، خو زه پکې داسې څوک نه وینم بغیر له یو څخه. فکر کوم چې امرخیل صاحب بیا راواخیسته، یو ځل بیا ښه راغلاست درته امرخیل صاحب. مننه خیر اوسې، بښنه غواړم
غواړم په افغانستان کې خو دغه د انټرنیټ ډېره غټه ستونزه وي کیفیت یې په هغه شکل باندې نه وي نو زما ټلیفون قطع معذرت غواړم د لیدونکو او اورېدونکو څخه مشکل نه لري امرخیل صاحب راځم امرخیل صاحب چې تاسو به هم مشکلات کسي نو زه به د خپرونه به په دې اخرو الفاظو باندې چې د دوستان څخه به هم خدای پاماني واخلو نیټ کې هم ستونزه را پاینده کې به نور برنامو کې سره بیا بحث سلام ولرو نو تاسو څخه زه د کوم دوستان چې سلامونه ډال کړي دي ډېر دوستان سلامونه درته ډالي کړي دي هغه سره څنګه له تاسو څخه زه یو نړۍ مننه کوم چې تاسو د نړیوال افغان فعالین پاڼې ته موږ ته دونه وخت خپل راوبخ ښاغلی امرخیل صاحب زه مننه کوم له تاسو نه اجازه راکړئ چې دغه نیټورک چې تاسو لرئ دا هم فکري ته وروسته او چې په دغه سخته حالت کې لاس راکړي او امیدوار یم چې دغه د حق غوښتنې کوم غږ هم چې جګ کړی ده دا غږ نور هم بدرګه کړي دا نور افغانانو ته ورسېږي دنیا ته یې ورسوي او دا باید ثابت کړو چې موږ مظلوم یاستو دا باید ثابت کړو چې موږ سره ظلم کېږي جفا کېږي زموږ په سر باندې معامله کېږي او همدارنګه قوانینو ته درناوی نه کېږي اما زه اطمینان درکوم چې په هر حالت کې دا نور افغانانو ته حساب دی نو زه به کوم ځواب چې تاسو د حکومت په ټول قیمت باندې دفاع کوم حتی که زه هر خطر سره اخلم بل رمه ول چې زه د لیست نه لري سوال حتی ما ته د ژوند د وجو وطن په کوم څه د مبارزه موږ لاس نه ورکو مختبه زو د افغانستان موږ تاسو د وطن په موږ حق لري د لپاره بکار کو تاجک او پښتون او هزاره او ازبک د ټول بمنو نن دوستانو د پښتنو حقوق په خپل د درې پښتنو د کول اندې کړی دي تاجکو حق د درې تاجکو د کول اندې کړی دي د هزاره حق هزاره خوړل دي ازبک حق ازبک خوړل ولس مظلوم د ازما ځوانانو تاسو یو پیغام دادا په هیڅ یو افغان در باندې غږ کوم چې ملي وحدت تکا وکړي او هر هغه څه چې تاسو په لمن وهي تاسو زمونږ راتلونکی نشي روښانه کولای زمونږ راتلونکی ملي یووالي پورې تړلی ده که ملي یووالی درلودل نو ملي یووالی ثبات رامنځته کوي او په ملي یووالي کې عدالت رامنځته کېدلی شي نو زه مننه کوم خبرې نه وکړم دوستانو د زړه کوم مننه کوم او بخښنه غواړم زما ټلیفون خطا تخنیکي ستونزه وه او سره دې چې کار ډېر کړو څو غونډو کې مې ګډون کړو سرتیا مې ډېره وه هغه فصاحت بلاغت مې په شکل باندې نه و او الفاظ مې په شکل باندې نه و نو درد موجود ده او همدارنګه بې عدالتي کافي شوې ده دوستانو د عدالت په تامین کې به غږ را سره جګوئ د عدالت په تامین کې به لاس راکوئ او همکاري به را سره کوئ نو خبرې نه اوږدوم مننه کوم تاسو نه زیاته مننه ګرانه او د ټولو افغانانو نه مننه د همفکرو نه مننه چې دا برنامه یې ولیدله او دا برنامه یې مخته یوړه له تاسو څخه نړۍ مننه کوم ښاغلی امرخیل صاحب کور مودان چې تاسو خپل وخت ونه موږ ته راوبخښه او خیر نو انشاءالله په آینده ستاسو په نیټورک کې هم څه ستونزه ولا ځینې دوستان لیدونکي په پیغام نه خبر شوي نو هغې په لیدونکو نه به هم زه هم بښنه وغواړم چې هغوی هم منتظره کړي وو موږ نو راځم له موږ سره نن میلمه چې بل میلمه هم موږ لرو خیر خو هغه ونه شو چې هغې نیټ کې هم ستونزه وه د افغانستان هغه ده بیا هم یو جهان مننه د زړه له کومې مننه تاسو څخه کوو ښاغلی امرخیل صاحب چې موږ ته مو دونه وخت راکړه او تر بلې خپرونې پورې ډېره زیاته مننه ورور خیر اوسئ کور آباد خیر اوسئ ډېره مننه سلام علیکم سلام دوستانو یون صاحب ښاغلی یون صاحب د موږ میلمه هم و خو د یون صاحب په نیټ کې ډېره ستونزه وله فکر کومه چې هغوی ستونزه هم لرله او بل چېرته ناسته مو دې له وجې هغه ونه شو کولی چې موږ راجیو کې 2-3 ځلې موږ سره راغی یون صاحب خو هغه په غږ کې یا په واس کې به ډېره ستونزه وله په تصویر کې به هم ستونزه راتلله نو انشاءالله یون صاحب به هم موږ په آینده برنامو کې ځان سره راخلو که کوم سوالونه لرئ تاسې کوم هغه لرئ له یون صاحب څخه او یا له نور دغسې هغو څخه نو تاسو کولی شئ چې د نړیوال افغان فعالین پاڼې ته خپل میسج خپل کومنټ نه بلکې چې خپل میسج تاسو ورته پرېږدئ نو هغه میسج به موږ راجي کوو په آینده کې چې کوم دوست سره د موږ برنامه وي نو موږ به هغه برنامه کې د معلومات او یا هغه به نشو یا به کوم سوالونه چا څخه موږ به هغه سوالونه ترې کوو
نو د لوجه چې هغه څخه هم له امرخیل صاحب څخه بیا زړه له کومې مننه کوم او بیا له نور دوستان څخه هم نړۍ مننه کوم چې تر دې دمه موږ سره په خپرونه کې موجود ول. راځم په دې وخت کې به خپرونه پای ته ورسوم چې بیا هم د زړه له کومې مننه له تخنیکي همکار څخه مې کومه چې موږ ته دونه وخت راکوي، یا د افغان نړیوال افغان پاڼې څخه هم نړۍ مننه کوم چې دونه وخت موږ ته راکوي. نو دوستانو تر بلې خپرونې پورې ښې شېبې او ښه وخت ولرئ.